سلامونه ستړي مشئ د نن ساټکي مو روسیه سبا ته د مسکو فارمټ د غونډې کوربه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د 10 هیوادونو استازي کازان ته رسیدلي دي. موږ د مسکو فارمټ غړیتوب نه لرو، له دې امله به د متحده ایالاتونو استازی پکې ګډون ونه کړي. افغانستان کې د 14 میلیونه ماشومانو په ګډون 29 میلیونه وګړو ته د بشري مرستو اړتیا. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په افغانستان کې څه باندې 900 زره ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دایکندي په نیلي ښار کې د طالبانو لخوا د نسیم راډیو تړل په ورته وخت کې د 8 صبح ورځپاڼه په نیویارک کې د ایمي جایزې ګټونکې شوه. او د اوکراین له ولسمشر سره بریتانیا د دفاع وزیر او د ناټو عمومي سرمنشي خبرې اترې. د ناټو عمومي منشي اعلان وکړ چې اوکراین ته به د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مهمات چمتو کړي. اوس هم بشپړ خبرونه از حسیبه اټکپاله. ټاکل شوی د روسیې کازان ښار د جمعې په ورځ د افغانستان د مسلې په تړاو د مسکو جوړښت د ناستې کوربه وي. غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی هم روسیې ته تللی دی. له دې سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د مسکو جوړښت په ناسته کې به د نه غړیتوب له امله د دغه هیواد استازی ګډون ونه کړي. د روسیې د پلازمینې مسکو په 800 کیلومترۍ کې د یو کورواکه جمهوریت مرکز کازان ښار به د جمعې په ورځ د افغانستان د مسلې په تړاو د مسکو فارمټ د ناستې کوربه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د سیمې 10 هیوادونه د دغه فارمټ غړي دي او په دغه ناسته کې به ګډون وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د مسکو فارمټ په ناسته کې به د نه غړیتوب له امله د دغه هیواد استازی ګډون ونه کړي. د هغه په اړه د ویلو لپاره زیات څه نه لرم، پرته له دې چې ووایم موږ د مسکو فارمټ ناستې له ترسره کېدو خبر یو. موږ د مسکو فارمټ غړیتوب نه لرو، له دې امله به د متحده ایالاتونو استازی پکې ګډون ونه کړي. د افغانستان په چورلیز د مسکو فارمټ ناسته په 2019 کال کې د روسیې لخوا رامنځته شوه. اوس یې 5م پړاو د جمعې په ورځ ترسره کیږي. که څه هم طالبان په دې ناسته کې د خپل ګډون له امله خوښ دي، خو له دې مخکې مسکو اعلان کړی چې په دغه ناسته کې د طالبانو په رسمیت پیژندلو موضوع نه مطرح کیږي. نشست فارمت مسکو 6 سال قبل در نتیجه رقابت روسیه با ایالات متحده آمریکا و تلاش روسیه برای تاثیرگذاری در قضایای افغانستان و حفظ نفوذ روسیه در منطقه شکل گرفت و از اون زمان تا حالا همه ساله برگزار میشه. یک نشست مشورتی هست، تاثیرگذاری خاصی در قضایای افغانستان نداره. خو د مسکو فارمټ په ناسته کې به په کومو مسایلو بحث وشي؟ کشورهای فرمات مسکو وقتی سر قضیه افغانستان بحث میکنن فقط یک بحث لفظی نیست، یک انتقاد نیست، بلکه اینا نگرانی های عمیق سیاسی، امنیتی، ملی و اقتصادی دارن. د افغانستان د مخکنی دولت له سقوط وروسته د مسکو فارمټ او د سیمې او نړۍ په کچه دې ته ورته ناستو کې تل په افغانستان کې د ټولګډونه دولت پر جوړېدو د بشري حقونو په تیره بیا ښځو او نجونو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار شوی، خو طالبانو ظاهرا هغې ته هیڅ پام نه دی کړی. در 2 سال گذشته گپ‌های زیبا بسیار گفته شده. اکنون وقت و زمان آن رسیده که در عمل پیاده کنند. بس است دیگه صدای زجه زنان و دختران افغانستان از این بیشتر بلند نخواهد شد. مسکو فارمټ ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې د سیمې په کچه د طالبانو اړیکې له جدي هسکو ټیټو سره مخ شوې. طالبان له پاکستان سره د TTP پر سر او د حقانی پر سر له ایران سره اختلاف لري. له بلې خوا د منځنۍ اسیا هیوادونه د داعش او نورو ترهګرو ډلو د ګواښ او نشه یي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي په افغانستان کې څه باندې 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. یونیسف له جنوري تر اګست میاشت پورې د ماشومانو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې کابو 900 زره تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا لري. د دغه ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 900 زره ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او درملنې ته اړتیا لري. د بشري مرستو د اړمنو شمیر د افغانستان د بشري ناورین د پراختیا ښودنه کوي. د څه د پاسه 29 میلیونه اړمن داسې شمیر ده چې په تیرو 2 لسیزو کې بې مخینې بلل شوی. خو تر ټولو مهمه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق مسؤلینو ویلي چې بشري مرستو ته له 19 میلیونه اړمنو کسانو کابو 14 میلیونه ماشومان دي. دا د خوړو، درملنې، زده کړو او ښایي د نورو برخو اړمن وي. یونیسف له جنوري تر اګست میاشت پورې د ماشومانو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کابو 900 زره تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د خوارځواکۍ درملنې ته اړتیا لري. د خوراکي توکو کمښت او د هغې نامناسب کیفیت د خوارځواکۍ اصلي لاملونه بلل کیږي. قحطي، د اوبو کمښت، وچکالي او جګړې د ماشومانو کې د زیاتوالي لامل شوي چې د دغو ستونزو واقعي انځور په افغان ماشومانو کې لیدل کیدای شي. عوامل عمده سوء تغذیه در افغانستان فقر، بیکاری، تعدد اطفال در خانواده ها و نبود یک سیستم منظم صحی به خاطر تعقیب صحت اطفال بعد از تولدشان سبب شده است که سوء تغذیه را متوجه اطفال بسازد که متاسفانه تداوی سوء تغذیه به مراتب قیمتتر از وقایع سوء تغذیه است. ملګرو ملتونو د یخنۍ په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت ناوړه او د اندېښنې وړ بللی. دا هیواد له میلیونونه لولږې او ان دولږې او بشري اړتیاو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا سازمان په داسې شرایطو کې چې خلک یې بېوزلۍ له سخت فشار سره مخ دي خپلې مرستې تر 3 میلیونه تنو پورې راکمې کړي دي. فقر میتونه که یکی از نگرانی‌های مهم در کشور باشه و اینمی فقر باعث شده که بیشتر از جوانان خود مثلا جوانای تحصیلکرده خود از دست بدهیم. د یونیسف د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 18.6 میلیونه تنه روغتیایي بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري چې زیات شمیر ماشومان دي. په دغه راز شرایطو کې د ملګرو ملتونو مرستندویه بنسټونو د بودیجې د پام وړ کمښت سره مخ شوی چې د چارې له اړمنو سره د مرستې رسول سخت محدود کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر اعتراض کوونکي ښځې د طالبانو لخوا د نیوکه کوونکو ښځو او د ښځو د حقونو د فعالانو د زیاتو نیول کېدو په غبرګون کې وایي چې نړۍ د طالبانو د کړنو پر وړاندې چوپه خوله ده. دا ښځې د افغانستان د ښځو د خپلواکۍ د غورځنګ مشرې د جولیا پارسي د نیول کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له منګلو د هغې د خلاصون لپاره عملي ګامونه پورته کړي. جولیا پارسي چې په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو یوه له نیوکه کوونکو ښځو څخه تیره ورځ له خپل زوی سره یو ځای د طالبانو له لوري نیول شوې او تر اوسه یې د برخلیک په اړه ډیره معلومات نشته. له دې وړاندې هم طالبانو ندا پرواني له خپل 8 کلن ماشوم او خاوند سره نیولې دي. جولیا پارسي یوه له هغو څیرو وه چې د طالبانو له ټولو مخالفتونو سره یې د ښځو د حقونو غوښتلو لپاره غږ پورته کاوه او د هر ډول بې عدالتۍ پر وړاندې درېده. خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ هغه او زوی یې ونیول. اعتراض کوونکې ښځې د طالبانو دا کار د عدالت غوښتنې غږ له منځه وړلو سره تړي او وایي چې نړۍ یوازې د دې وضعیت ننداره کوي. متاسفانه در این 2 سال که طالبان افغانستان را گرفتن و مردم افغانستان را به گروگان گرفته از هیچ ظلم و جنایت علیه مردم افغانستان بخصوص زنان افغانستان دریغ نورزیده. اما آنچه که ارزشمند هستند صداهای اعتراضی، عدالتخواهی و حقخواهی از زنان معترض افغانستان هستند. تیره اونۍ طالبانو یوه بله اعتراض کوونکې ښځه ندا پرواني له خاوند او 8 کلن ماشوم سره یو ځای ونیول او تر اوسه هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته.
در 2 سال گذشته متاسفانه تمامی تلاش‌های طالبان سرکوب بیرحمانه نداهای حق طلبی و ندای حق، عدالت و آزادی برای همه شهروندان افغانستان مخصوصا زنان و دختران افغانستان بوده که گرفتاری اخیر معترضین هم متاسفانه ریشه در این تفکر سرکوبگرایانه زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان دارد. له کار او زده کړو یو شمېر نورې بې برخې شوې ښځې او نجونې وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو له خپل راتلونکي ناهیلې کېږي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند یوه ترخه تجربه ګڼي. من به آینده خود میگم من تشریح آینده خود میکنم، تشریح آینده دختر خانمان میکنم که اونا چه کار میکنن بعد از این آینده از اونا خرابه. از این میترسم که هزار مشکل دیگه به اینا ایجاد نشه. فعلا ما به هیچ جای اجازه نداریم. باور کنه حتی من معارف برای گرفتن نمرات 3 سال خود رفتم، اولا که نمیدادن، گفتن تو چرا بدون محرم آمدی در یک فاصله خیلی نزدیک به من، در حالی که ما آمادگی امتحان کنکور گرفتم و حتی ارزش ندادم که امتحان کنکور را از ما بگیرن. طالبانو تر اوسه د جولیا پارسی او ندا پروانی د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو راوتلې د شکنجې، وهلو، ټکولو، جبري اعتراف اخیستو او په مرګ د ګواښلو کیسې یې کړې دي. له بلې خوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو استخباراتو په دایکندي کې نسیم رادیو تړلې ده. دغه مرکز همداراز ویلي چې د نسیم رادیو مسؤل مدیر او 2 خبریالان هم د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. دغه مرکز ویلي د نسیم رادیو کارکوونکي له 15 ساعتونو وروسته د طالبانو له بنده خوشي شول، خو دا رادیو لا هم تړلې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله خبرپاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو دا کار د هیواد د ډله ییزو رسنیو د قانون خلاف د آزادو رسنیو د لا زیات محدودولو لپاره دی او د دې رادیو د ژر تر ژره پرانیستلو غوښتونکي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د 8 صبح او نیویورک ټایمز ګډ څیړنیز راپور تیره شپه ایمی جایزه ترلاسه کړه. دغه راپور د 2022 کال د مارچ پر 12 یعنې د مخکني حکومت له سقوط 2 میاشتې وروسته د طالبانو هغوی وبخل او وروسته یې ووژل په نوم نیویورک ورځپاڼه کې خپور شوی و. د 8 صبح په دې راپور کې ویل شوي و چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو 2 میاشتو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وژنې، شکنجې، زنداني او بېدرکه کولو په 490 پیښو کې لاس لرلی دی. ایمی جایزه د 8 صبح ورځپاڼې د امتیاز خاوند سنجر سهیل او د نیویورک ټایمز 2 خبریالانو ته ورکړل شوې ده. 8 صبح ورځپاڼې راپور ورکړی چې د دې جایزې د ورکولو مراسم د چهارشنبې په شپه د تلې پر 15 نیټه په نیویورک ښار کې ترسره شول. که څه هم د طالبانو لخوا کلپونو او لوبو ته د ښځو او نجونو پر تګ بندیز لګول شوی، یو شمېر جلاوطنې نجونې چې ډیری یې په آسیایي هیوادونو کې ژوند کوي په چین کې د والیبال په سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر وایي په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د نجونو حضور د هغو نجونو لپاره هیله ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي او له ډیرو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي. هغه نجونې چې په دغو سیالیو کې برخه اخیستې وایي هیله لري چې یوه ورځ به په افغانستان کې نجونې په لوبو او سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړي. چې په جلاوطنۍ په تیره بیا په آسیایي هیوادونو کې ژوند کوي، د طالبانو د تمې خلاف د چین په یو سپورتي کلب کې چمتو کیږي ترڅو د شنبې په ورځ په آسیایي لوبو کې د قزاقستاني لوبغاړو په وړاندې د لوبې ډګر ته ورشي. ښایي په دغو سیالیو کې د دوی د خوښې وړ پایله ترلاسه کول ورته ګران کار وي، خو د دوی مسؤل وایي چې په نوموړو سیالیو کې د دغو نجونو ګډون د سپورتي پیغام ترڅنګ سیاسي پیغام هم له ځان سره لري. په اصل کې زموږ او همدارو نجونو لپاره مهم ټکی دا دی چې په دغه سیالیو کې ګډون او دې ځای ته راتلو دوی راتلونکي ته هیله منوي کوي او هغه نجونې چې دننه په افغانستان او بهر کې دي باید پوه شي چې داسې کسان شته لا هم ترې ملاتړ کوي. دغه لوبغاړي وایي هڅه کوي ترڅو نړیوالو ته وښيي افغان نجونې لا هم د غوره ورځو هیله منې دي او هڅې کوي.
دا زما تر ټولو لویه هیله ده چې یوه ورځ هره ښځه او نجلۍ وکولی شي په خپله هیواد کې مو په ارام چاپیریال کې ورزش وکړي. دغه نجونې له قزاقستان، جاپان او هانګ کانګ سره په یوه ګروپ کې دي. ډیری دا نجونې وایي له هغې وروسته چې طالبانو د دوی د ورزش مخنیوی وکړ، له مجبوریته یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوړه تر څو خپلو تمرینونو ته دوام ورکړي. زه ډیره خوشحاله یم چې دلته یم او همداراز ډیره لیوالتیا لرم ځکه دا لومړی ځل دی چې د چین د لوړې کچې په سیالیو کې ګډون کوم. دوی وایي خپل کور ته د ستنېدو لپاره په کمې هیلهمندۍ په جلا وطنۍ کې له پراخو ننګونو سره ژوند تیروي او اوس غواړي په داسې هیواد کې د میلیونونه ښځو او نجونو لپاره هیله واوسي چې نه د ورزش اجازه لري او نه هم د کار او زده کړو. او په اقتصادي خبرونو کې یوې پاکستانۍ میرمن د هغو ښځو لپاره چې طالبانو له ویرې خپل وطن پریښی او په پاکستان کې پناه اخیستې د هنر، فیشن، ښکلا او لاسي صنایعو په برخه کې د خیاطۍ روزنیز مرکز جوړ کړی دی. ماهره بشیر وایي د دې کار موخه له هغو ښځو او نجونو سره مرسته ده چې دا مهال په افغانستان کې په پاکستان کې له بېوزلۍ سره مخ دي. دا مهال په دغه روزنیز مرکز کې تر 200 زیاتې افغان کډوالې میرمنې په زده کړو بوختې دي. د افغانانو د کډوالۍ دوامداره کیسه او د دوی پر وړاندې ګڼې ننګونې. پېښور کې تر 200 زیاتو افغان کډوالو ښځو او نجونو په څو کاري برخو کې د ښوونکو لارښوونې ته پام نیولی تر څو وکولی شي په راتلونکي کې یو کار پیدا کړي. دلته د خیاطۍ، سینګار او لاسي صنایعو په برخو کې روزنې ورکول کیږي. د دې کارځای مسؤله وایي چې هڅه کوي تر څو د پېښور ښار په دې ځای کې افغان میرمنې له بې برخلیکۍ وژغوري. موږ د نجونو د روزلو لپاره هر اړخیزو مرستو ته اړتیا لرو. که مرستې ترلاسه کړو فکر کوم وکولای شو له 250 څخه تر 500 زده کوونکو ته په یو مهال خدمات وړاندې کړو او هغه ښځې چې کولای شي په ټولنه کې مهم رول ولوبوي پیاوړي کړو. د دې کارځای ښوونکي وایي چې ځینې ښځې توانېدلې دي د سینګار کولو کار پیل کړي تر څو د عاید یوه سرچینه ولري. هغه کار چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې ښځې ترې بې برخې شوي دي. ځینو زده کوونکو مخکې په خپلو کورونو کې د عاید پیدا کولو لارې پیل کړي دي. هغوی د ښځو سینګار او د ناویګانو د چمتو کولو په حال کې دي. دا روزنیز کارځای یو کال مخکې د افغان ښځو لپاره رامنځته شوی. ښایي دا کارځای د 200 ښځو لپاره چې په پاکستان کې اوسیږي یوه هیله وي، خو د میلیونونو نورو هغو نجونو او ښځو لپاره چې افغانستان کې ژوند کوي تر اوسه روښانه راتلونکي ته کومه هیله نشته. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 8.2 افغانۍ، یو یورو 2.15 افغانۍ، 1000 ایرانی ریال 1.90 افغانۍ، 1000 هندۍ روپۍ 900 افغانۍ، یو درهم 1.1 افغانۍ او 1000 پاکستانی روپۍ 255 افغانۍ. د بریټانیا د دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي د پنجشنبې په ورځ کیف ته ولاړل تر څو د اوکراین له ولسمشر سره د روسیې د تیري پر وړاندې د دغه هیواد د دفاعي توان د پیاوړي کولو په اړه خبرې اترې وکړي. د بریټانیا د دفاع وزیر له زلنسکي سره د کیف د هوایي دفاع د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې کړې دي. په ورته مهال د ناټو عمومي منشي هم اعلان وکړ چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت به اوکراین ته مهمات چمتو کړي. پر روسیې د مسکو د تیري له پایله چې مسکو ځانګړي پوځي عملیات بولي 582 ورځې تیریږي او داسې ښکاري چې په وروستیو میاشتو کې د دواړو لوریو ترمنځ مخامخ جګړه کمه شوې ده، خو پر کیف د مسکو هوایي او توغندیز بریدونه زیات شوي دي. له دې امله کیف د مسکو د یرغل پر وړاندې د دفاع لپاره د لویدیځو هیوادونو د پوځي وسایلو په مرسته د دغو بریدونو په وړاندې مقاومت کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د پنجشنبې په ورځ په کیف کې د برټانیا له دفاع وزیر سره په کتنه کې د هیواد د هوایي ځواک پیاوړتیا د څرنګوالي په اړه خبرې کړې دي. موږ ستاسو له ملاتړه ډېر منندو یو. له پوځي نیولې تر مالي او بشردوستانه مرستو منندو یو. احساس کوو چې کولی شو پر تاسو حساب وکړو.
موږ اوږه په اوږه له تاسو سره ولاړ یو. موږ ستاسو درد او هغه څه چې پیښ شوي احساسوو او موږ داسې حل لاره غواړو چې تاسو هغه غواړئ او ورته اړتیا لرئ. له بلې خوا د ناټو سرمنشي ینس ټوټلبرګ هم له مخکې اعلان شوي سفر د پنجشنبې په ورځ کیف ته ولاړ. ینس له زیلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناټو د روسیې د تیري پر وړاندې د اوکراین د پوځي پیاوړتیا لپاره د مهماتو د برابرولو لپاره د 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه په پام کې نیولي دي. نن ستاسو ځواکونه پرمختګ کوي، له سختو نښتو سره مخ کیږي، خو په قرار د پرمختګ په حال کې دي. هر متر چې اوکرایني ځواکونه بیرته ترلاسه کوي هغه متر دی چې روسیې یې له لاسه ورکوي او یو څرګند تضاد موجود دی. اوکراینیان د کورنۍ راتلونکي او خپلې ازادۍ لپاره جنګیږي، خو مسکو د امپریالیستي توهماتو لپاره جنګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ځینې برخې د پنجشنبې په سهار له هوایي بریدونو سره مخ شوې. اوکراین اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي ځواک دفاعي ځواکونو په ایران کې جوړ شویو 44 انتحاري بې پیلوټو څخه 24 نسکور کړل، خو د میکالیف او دیسیا او د اوکراین د مرکز په ګډون 3 سیمې په نښه کړي چې تر اوسه د دغو بریدونو د تلفاتو په اړه راپور نه دی خپور شوی. د خبري ټولګې په دې برخه کې زو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بیان د الیزابت استیکني سره زما د همکاري د مرکې یوه برخه په ګډه ګورو. بحث میکنم با مهمانم الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا. خانم استیکنی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. چی فکر میکنید در مقابل تهاجم روسیه از ضد حمله اوکراین چگونه به پیش میروند؟ سلام بر شما و بر بینندگان محترم. پرسش مهم برای حکومت آمریکا در مورد حمله متقابل اوکراین بر علیه یعنی در دفاع از کشور قدس این است که آیا اوکراین مجهز به طور خوب برای رسیدن به پیروزی در جبهه جنگ و حکومت آمریکا فکر میکند که کشور اوکراین به طور خوب مجهز است برای رسیدن به پیروزی در دفاع از خودش. بسیار خوب. حالا آیا این حملات افزایش پیدا کرده یا کاهش آنچه که در ابتدای جنگ بود از سوی نیروهای روسی، حالا آیا این حملات کاهش پیدا کرده و یا هم افزایش؟ می‌بینیم که هر روز اوکراین مجبور است که از خودش دفاع کند و ترکیز حکومت آمریکا این است که ما می‌خواهیم از اوکراین حمایت کنیم تا اوکراین بتواند از خودش دفاع کند. و قسمی که شما می‌بینیم از اوکراین حمایت می‌کنیم تا هر زمانی که لازم باشد. درست. همکاری ناتو را چگونه می‌بینید با اوکراین در جنگی که میان روسیه است، البته تهاجم روسیه در مقابل اوکراین؟ همکاری کردن با ناتو برای حکومت آمریکا بسیار مهم است و می‌بینیم که الان ناتو بزرگتر، قوی‌تر و موحدتر است از هر وقت قبل و حکومت آمریکا مثلا در نشست ناتو در ویلنیوس و مشارکت فعال شرکت کردن و به همکاری ما با ناتو ادامه خواهیم داد. بسیار خوب. چی فکر میکنین آیا رابطه میان بحران افغانستان و جنگ اوکراین و آنچه که در اوکراین جریان داره وجود داره؟ می‌بینیم که تمرکز زیاد داریم حکومت آمریکا بر جنگ روسیه علیه اوکراین و کوشش می‌کنیم تا از اوکراین حمایت کنیم. همزمان با این افغانستان برای ما یک اولویت است و ما بزرگترین اهدا کننده به مردم افغانستان هستیم. او د نړۍ په نورو سیمو کې د ازبکستان د پلازمېنې تاشکند هوایي ډګر ته نږدې یو زیرمتونکي د درنې چاودنې په پایله کې چې اورلګېدنه وشوه، 1 تن مړ او 162 نور ټپیان شول. د دغه هیواد چارواکو ویلي چې د یوې کړکۍ چوکاټ پر یوه 13 کلن هلک راغورځېدلی او مړ شو. د ازبکستان د روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې 24 تنه په روغتون کې بستر شوي او 138 تنه له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. تر اوسه د دغې چاودنې لامل نه دی روښانه شوی، خو د ازبکستان د بیړنیو پیښو وزارت ویلي چې د چاودنې د ارزولو لپاره سیمې ته پلاوی لیږل شوی دی.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د پنځشنبې په ورځ د دغه هیواد د اټومي وسلو تولید د زیاتوالي غوښتونکی شو. د دغه هیواد پارلمان د پنځشنبې په سهار د رایو په اتفاق سره د اساسي قانون اصلاحیه تصویب کړه چې پیونګیانګ ته اجازه ورکوي د هیات له حق دفاع او جګړې د مخنیوي لپاره به د پرمختللو اټومي وسلو تولید زیات کړي. د شمالي کوریا مشر همداراز امریکا تورنه کړه چې د پوځي مانورو په ترسره کولو او په سیمه کې د ستراتیژیکو وسلو په ځای پر ځای کولو سره پوځي خوځښتونو کې افراط کړی دی. د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو وزیران د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې راټول شوي ترڅو اروپا ته د مدیترانې سفر له لارې د کډوالو د ورتلو په اړه سلا مشوره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ایټالیا او جرمني د کډوالو له زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړي او برلین غواړي دننه په اروپا کې هم پولې کنټرول کړي. دغه وزیران له کډوالو سره د چلند د ګډې تګلارې او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د دوی د ویشلو په اړه او همداراز د مدیترانې سمندر د سویلي سواحلو له لارې د کډوالو سفر د مخنیوي لپاره د مصر د هوکړې په اړه خبرې اترې کوي. او د لوبو په نړۍ کې بیا د سوکوهنې د نړیوالې شورا کمربند لرونکي موویتاوي افغان لوبغاړي د روسیې جاکوب عمري پر وړاندې له بري وروسته د تایلند موویتاوي له اتلولۍ سیالیو کمربند ترلاسه کړ. دغه دوه لوبغاړو ترمنځ وروستۍ سیالي چې چهارشنبې د تلې په 5مه په تایلند کې په 63 کیلوګرامه وزن کې ترسره شوه شاهین په دوهم پړاو کې جاکوب عمري ناټ آوټ کړ. شاهین په خپل سپورتي بهیر کې 8 د سرو زرو مډالونه او په بهرنیو سیالیو کې 3 بریاوې لري. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې غړي نن د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره د هندوستان حیدرآباد ښار ته ورسېدل. د پاکستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ تدارکاتي لوبه به د جمعې په ورځ په امنیتي دلایلو د تړلو دروازو تر شا ترسره شي. پاکستان به د اکتوبر په 14مه په احمد آباد ښار کې د خپل لرغوني سیالي هند پر وړاندې لوبې ډګر ته ولاړ شي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې غړو د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ له اختلافاتو سره له 7 کلونو وروسته بیا هند ته سفر کړی دی. د له ملتیا مو مننه. خبري ټولګه مو همدومره وه، خو له تاسو غواړم چې د لا ډېرو تازه او کره خبرونو لپاره دا مو ویب پاڼې ته ورشئ. ښه شپه.